د پاکستان د پوځ په کاروان ځانمرګی برید شوی. چارواکي په پاکستان کې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د پوځ په یوه کاروان ځانمرګی برید شوی چې یو تن پکې وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې ځانمرګی نن چهارشنبې دسمبر 14 د سرګردان په نامه د پوځ یوې پوستې ته نږدې د پوځ په کاروان ځان الوزولی دی. په شمالي وزیرستان کې د پولیسو یو مشر فرحان خان امریکا غږ ډیوي ته ویلي چې وژل شوي کس عام وګړي دي او په ژوبل شوي کسانو کې هم 4 پوځیان دي او نورې د هغه په خبره ولسي خلک دي. ښاغلی فرحان ویلي دي چې ژوبل شوي کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي. په سیمه کې ځینو خبریالانو ویلي دي چې په برید کې 9 پاکستاني پوځیان ژوبل شوي دي چې د ځینو حالت یې ښه نه دی. تر دې دمه چا د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا برید داسې مهال کیږي چې څه موده مخکې پاکستاني طالبانو له اسلام آباد سره د سولې تړون لغوه اعلان کړ او د دغه هیواد د پوځ په ضد یې د بریدونو خبرداری ورکړ. پاکستاني طالبانو په یوې اعلامیې کې له خپلو جنګیالیو غوښتنې چې هر ځای کې وس کیږي په امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي. څو میاشتې مخکې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی و.